بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. نن یو نوې ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې موږ به یو فایل یا یو فولډر څنګه هایډ کوو په لیپټاپ کې. ټیک ده. اوس فرض که موږ سره یو فایل دی، هغه یو تصویر هم کیدی شي، یو پی ډي اف فایل هم کیدی شي، یو ویډیو هم کیدی شي. هغه تاسو هایډ کوئ نو دا به څنګه هایډ کوو. او بله که یو غونډ فولډر تاسو هایډ کوئ چې په هغې کې دننه ډېر فایلونه پراته دي، نو دا فولډر به موږ څنګه هایډ کوو. د دې یو ډېر اسانه طریقه ده. نو راځئ چې تاسو ته چل وښیم. مثال په طور زه دلته راغلم او دا یو سکرین شاټ دی، یو تصویر دی، دا زه هایډ کوم. د دې طریقه څه ده؟ رایټ پې کلیک کوئ او راشئ پراپرټیز باندې به کلیک کوئ. ټیک ده. پراپرټیز باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته یې لیکلی دی هایډ. هایډ به ووهئ او اوکې بټن به پې کلیک کوئ. ټیک شو. که تاسو خیال کوئ دا خړ غونته کې شو. ټیک ده. دا شو د تصویر خبره. اوس فرض که دا فولډر دی ما سره ډاکومنټس پکې پراته دي یا ویډیوز پکې هم کیدی شي، هر څه، یا دا فولډر دی دا زه هایډ کوم. نو دغه سیم طریقه ده. پراپرټیز ته راشئ، دلته به هایډ ان ووهئ، دلته به اوکې ووهئ. دلته دواړه اپشن تاسو کولی شئ. ټیک ده. دا وایي اپلای چینجز ټو دیس فولډر سب فولډرز اینډ فایلز. مطلب که دا تاسو ووهئ په دې کې چې کوم نورې فولډرې یا نور په هغې کې بیا دننه نورې فولډرې فایلونه وي، هغه به ټول داسې خړ شي اول. ټیک ده. او که دا تاسو ووایئ نو صرف به دا یو فولډر خړ وي خو دننه به فایلونه نه وي خړ. نو دواړه تاسو کولی شئ. اوکې ووهئ. یعنې دلته که تاسو ووایئ دا هم خړ شو. اوس طریقه څه ده چې دا به اوس به دلته راشئ ویو ته. ویو اپشن به کلیک کړئ، دلته به راشئ اپشنز ته. اپشن ته چې راغئ دې کې به دوباره بیا دا ویو اپشن ووهئ. دلته به دا ډونټ شو هایډن فایلز فولډر or drives دې ته به نښه وکړئ او اوکې به ووهئ. ټیک شو. نو دلته به څه وشوې فولډر هم هایډ شو، هغه پکچر یو فایل چې هغه هم څه شو هایډ شو. نو دا اوس څوک نشي معلومولی، څوک یې پته یې نه لګي. اوس که ته غواړې چې واپس یې راولې نو بیا به دې ویو اپشن ته لاړ شې، اپشن به ووهې، ویو ته به راشئ، دلته څه ډونټ شو مطلب چې کوم هایډن فایل ماته مه ښایه. دلته به ته اپشن څه کې شو هایډن فایلز اوکې دا ته به واپس راشي، ته بیا دا فایلز کوله وهلی شي. ټیک ده. که دا د هایډن نه بیخي لرې کې سخته زړه طریقه ده. اپشن پراپرټیز دلته به هایډن نښه لرکئ اوکې نو واپس به راشي. ټیک ده. سیملرلی دا فولډر هم دقسې وکئ، هایډن نه نښه لرکئ اوکې ووهئ. او دا یو دی ځکه چې دننه فولډر فایلونه هم هایډن شوي دي نو دا اپشن به ټیک کئ. نو ګورئ واپس چې دی فایلز هایډن نه ووتو. دا د هایډن کولو طریقه ده، ډېره اسانه ده. امید لرم ویډیو مو خوښه شوې.